جبري ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی او کلتوري ستونزې هغه څه دي چې لا هم د پکتیا ولایت ښځې ورسره مخ دي، خو له دغو ستونزو ورهاخوا د پوهنې او روغتیا برخو کې هم ورته امکانات نه دي برابر شوي. دوی وایي په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون، د درسي کتابونو کموالی او د مناسب چاپیریال نه موجودیت لا هم د نجونو د زده کړو پر وړاندې لوی خنډ دی. د دې ولایت نجونې وایي د کلتوري ستونزو له امله ډېری کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې نجلۍ دې له شپږم ټولګي پورته هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خانوادم در یگان خانوادم کمش است که دختری خود در مکتب اعلام میکنم و زیادش میگه که نه کلان شده به خاطر ایره برای چی خود غیرت میدانن، میگه ما تربور داریم و آبترزاده داریم، او سر ما میگه که دخترش کلان شده ایر در مکتب میمونه که تا صنف 5 زیادتر که تا صنف 5 یا 6 بخونه دیگه از مکتب ایچیش میکنه، میگه مکتب نرو تو کلان شدی سندت کلان است. درا که میمونن که دخترها برن مکتب اما بیادرها ممانعت میکنن، نمیمونه در چی مکتب دخترانه. د پکتیا اوسیدونکي همدارنګه په روغتیا برخه کې هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي او وایي د حفظوي روغتون په ګډون په ډېری لرې پرتو روغتیایي مرکزونو کې ناروغان د مسلکي ډاکټرانو او درملو له کمښت سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د روغتیایي کلینیکونو د لرېوالي له امله ډېری ناروغان مجبور دي د خپلې تداوی لپاره پلی مزل وکړي. این مشکلاتشان که است، مشکلات که دارن در شفاخانه زیادتر مشکلات دارن. بخاطر چی که زمینه هر چیز در شفاخانه مسائل هست اما دکترها در سر مریض هدایت نمیکنن. امی دوایی که میتن دوای شفاخانه را البته در دواخانه تیت میکنن، باز به مریض نقصه بازار میتن. خب زنا خب چی خودشون دسترسی ندارن، که خودشون یا شفاخانه برای یگان توش است که خودش میره، یگان توش است که نمیمونه تا مرد قدش نباشه شفاخانه اجازهش نمیده که بره. باز مردا زیادش که است اکثر زنا دست خود نمیگیره، شفاخانه نمیبرندش. بلخوا بیا پکتیا کې د ښځو چارو مسؤلین هم د پوهنې او روغتیا برخو کې شته ستونزې مني، خو وایي د تیر په پرتله د ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی. په ورته مهال بیا په دې ولایت کې د افغان ښځو شبکې مشره زرغونه همت وایي په لرې پرتو ولسوالیو کې لا هم ښځې له خپلو حقونو نه دي برخمنې شوې. داسې مخکې به نجونې د مکتبونو نه باسل کېدلې یوم و اتم پورې یا شپږمه پورې، مګر اوس دا ستونزه راکمه سوې. البته ځینو سیمو کې سته خو د ډیره زیاته کچه یې راټیټه سوې ده. صحت په بخش کې پکتیا ولایت ډېرې ستونزې لري، بالخصوص په ولسوالۍ کې او په مرکز ګردیز کې هغه ملکي روغتونونه چې موږ لرو په مرکز ګردیز کې دوی په مجهزو وسایلو نه دي سنبال. زرمت جانې خیل، لجه منګل، احمد خیل، روحاني بابا او درې ځدران میشتې د پکتیا هغه ولسوالۍ دي چې له تیرو 18 کلونو راهیسې پکې له ښوونځیو د 12 ټولګي هیڅ نجلۍ نه ده فارغه شوې.